بیا پاکستان لخوا څخه ولې افغان نجونې وغوښتل شوې دا چاره چاته او ولې د پیغور وړ ښکاره شوه. ویډیو وګورئ او د ویډیو په اخر کې مو خپل نظر راسره شریک کړئ. د طالبانو لخوا څخه د افغان نجونو د مکتبونو او پوهنتونونو بندولو حالت دې ته برابر کړل شو چې په افغان نجونو باندې سوداګري روانه شي. کله دوی ورته اعلانونه کوي چې راشئ دلته به تعلیم وکړئ، کله ورته امریکا او کله پاکستان، او ډیر کله د نجونو تعلیم په خاطر اکثره هیوادوال دا خوښوي چې له هیواد څخه ولاړ شي ترڅو یې هلته نجونې تعلیم وکړي، او ډیر هغه هیوادوال چې غواړي وطن ته راشي په دې خاطر نه راځي چې تقریبا 3 کاله پوره کیږي چې افغانستان کې د نجونو په تعلیم باندې بندیز لګول شوی دی او طالبان هم نن او سبا کوي چې خلاصوي یې. خو د طالبانو لخوا څخه تیرو تجربو ته په کتو امکان نه لري چې افغانستان کې د نجونو لپاره د تعلیم دروازې خلاصې کړل شي، ځکه چې طالبانو خپله تیره دوره کې هم ویل چې نن سبا خلاصیږي، بیا تر هغه خلاص نشول ترڅو چې د طالبانو حکومت ختم شو. بل خوا تازه د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې پلې کې مشر د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت افغان نجونو ته د وړیا زده کړو لپاره د افغان ملالۍ انسټیټیوټ د جوړولو خبر ورکړ. ایمل ولی خان د پښتونخوا په سوات کې د دغه ګوند مظاهرې ته وینا کې په دې خواشینۍ وښوده چې د پښتون قوم نیمایي برخه له زده کړو بې برخې ده. هغه تر نارینه او د ښځو تعلیم په دې ضرور وباله چې که ښځې لوستې وي نو راتلونکي نسل به هم لوستی وي، او که ښځې نه لوستې وي نو راتلونکي نسل به هم بې سواده وي. د ایمل ولی خان په خبره د خدای خدمتګار له بنسټګر باچا خان نیولې تر ننه پورې دا کورنۍ او ګوند د ښځو د حقونو او زده کړو وکالت کوي. باچا خان هغه سړی و چې له نن 100 کاله مخکې یې زنانه خپل تحریک کې رامخکې کړې وې. نوموړي زیاته کړه موږ د ښځو د حقونو لپاره یوازې غږ نه پورته کوو بلکې عملي اقدامات کوو. پښتانه که په افغانستان یا پاکستان کې وي په درد او غم کې یې شریک یو. هغه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له پښتنو وغوښتل چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي. له دې څخه مخکې هم د پاکستان نورو پوهنتونونو په ډاګه ویلي وو چې دوی غواړي افغان نجونې پاکستان ته ورشي ترڅو هلته ورته د تعلیم زمینه برابره کړي. خلک وایي دا چاره طالبانو ته نوره د شرم او خجالت وړ خبره ده چې افغان نجونې نورو هیوادونو ته وخت نه وخت د تعلیم لپاره دعوت کیږي.